بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ګرانو هیوادوالو تاسو ته د کرکټ مینوالو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به یو ښه وخت به ولرئ. لکه څنګه تاسو ته معلومات اوسې هغه ورځ زه لایف راغلی وم او په مختلفو موضوعګانو باندې مې خبرې وکړې. له تاسو سره مې خبرې شریکې کړې او د هغه یوه موضوع همدا وه، یوه اندېښنه دا وه چې هغه لوبغاړي خارج ته راغلي دي یا مثلا هغه لړۍ بدبختانه به ووایي چې را روانه ده چې خارج ته د فرست کلاس یا د ملي لوبډلې چې کیمپونه یې کړي یا لیپ لوبډلې یې کړي 19 کلنې کړي، هغه لوبغاړي موږ ته میسیجونه کړي دي، را روان دي، کوشش کوي چې خارج ته راوځي. او هغه کسان چې په هغه باندې په زرهاو ډالر د افغانستان د کرکټ بورډ مصرف شوي دي، د داخلي کرکټ یو د ملا تیر بلل کیږي د آینده کې د ملي لوبډلې، هغه لوبغاړي راوځي. څه وجه ده ولې راوځي؟ د په دې اړه باندې مو واسع نوري پیدا کړه، د هم دلته کاناډا ته راغلی ده. عبدالواسع نوري د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پاتې سوی ده، د افغانستان لپاره یې ټیسټ سیالۍ کړې نړیواله، 19 کلنو ټیم کې هم لوبه کړې، الف لوبډله کې هم لوبې کړې دي. همداراز شپږیزه او فرست کلاس ټولې هغه سیالۍ چې د افغانستان غټې او سترې سیالۍ دي داخلي په هغې کې برخه اخیستې ده، پرفارمنس یې کړی. دی ولې راغلی؟ چا مجبور کړی؟ چې شي ته مجبور شوی چې دی راغلی ده؟ نو زه غواړم چې هغه حقیقتونه چې د ما د خولې نه تاسو واورېد او ډېر ځینو خلکو ویلې چې واقعا او ځینو انتقادونه وکړه چې هغه درته زه صحیح ثابته کړم. نو په دې اړه مې واسع نوري راغوښتې. واسع نوري مننه چې موږ ته مو وخت راکړ، ستړي مه شئ. اول خو ټول کتونو ته تاسو ته سپیشل سلام وړاندې کوم او ډېره مننه چې موږ ته همکار صاحب وخت راکړو. واسع نوري د څوک ده او د کوم ځای نه لوبې شروع کړې دي؟ چیرته و چیرته نه و؟ که د خپل د کرکټ کیریر په اړه باندې او د لږ ځان ور وپېژنې لیدونکو ته. زه اول به خپل معرفت وکړم. زه عبدالواسع نوري د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی. ما په 2011 کې ما کرکټ شروع کړ. همدغسې ما په 2014 کې انډر 16 نیشنل کرکټ وکړو چې هلته ما پرفارمنس وکړو. زه بیا 19 کلنو ته راغلم، بیا مې 4 کاله 19 کلنو لوبډله وکړله، بیا چې اورېج شولم هغه نه بعد مې الف لوبډله وکړه. همدغسې سټپ بای سټپ تلمه. فرست کلاس ډومسټک سیالۍ مې وکړلې، همدغه مهال ملي ټیم ته مې ځان ورسو، ملي ټیم مې وکړو. ملي ټیم کې د ټیسټ لوبه او ټیسټ لوبه مې ترسره کړه، کوم چې هغه غټ کرکټ ده د کرکټ فیلډ کې، هغه کرکټ مې وکړ. واسع نوري ولې راغی د افغانستان نه؟ څه وجه وه؟ کاناډا ته تاسو دغسې هیوادونو ته ډېر تللي وئ، مخکې هم تللي وئ، په هغې وخت کې نه پاتې کېدئ، په اوس وخت کې ولې پاتې شوئ؟ څه وجه وه؟ ځکه ستا کې اوس هم زه چې څومره ګورم، نیټ کې دې ګورم یا بل ځای کې دې ګورم، سیالیو ته کله کله درځم، نو واقعا که د راشد نه وروسته زه ووایم چې یو ډېره ښه کوالټي ستا په بالینګ کې ده چې ما هغه لیدلې ده، هم بیټینګ کولی شي. څه وجه ده چې واسع نوري راغی، دومره غټ پټ نوم کرکټ انټرنیشنل سیالۍ یې کړې ده، هغه یې پرېښو او راغی کاناډا ته؟ ډېره ښه پوینټ خبره مو کړه همکار صاحب محترم. لکه څنګه چې تاسو ویلي چې ایز ا آلراونډر به زما د خپل افغانستان نمایندګي کوله، نو زموږ کرکټ ماشاءالله مخکې ډېر زیات ښه روان و. موږ چې کله انډر 19 18 الف لوبډله، بیا دغسې ملي لوبډله موږ به کیمپونه کول، ډومسټک روان و. کله چې دغه نوی کوم دغه چیرمن راغی، سی او راغی، میرویس اشرف او نصیب خان، او د دیو چې کم راغلل، هغه نه بعد چې دا په کرکټ کې هغه د لوبغاړو چې کم دیو وخت ورکو، کم اپورچونټیز ورته ملاوېدل، هغه بیا نه و. وخت سره چې دا لوبغاړي ډېر پازابه کېدل، ځکه لوبغاړي خو چې دا هغوی ما خپل ذاتي چې دا ما مکتب ویلې، ما مکتب هم د کرکټ دپاره پرېښود، ولې چې زما ټول فیلډ، زما ټول فوکس چې و هغه په کرکټ باندې و. نو ما دا قرباني ورکړې وه، ما کور کې هم ویلي وم فامیل ته چې زه غواړم چې زه افغانستان ته خدمت وکړم، د افغانستان نمایندګي وکړم. خو بدبختانه چې دغسې یو ډله راغله کرکټ بورډ ته چې ډېر زیات یې پازابه کړو، پالیټکس یې ډېر زیات کړل، پالیسي کوله، دا لوبغاړي نه به یې ډیمانډ کو چې مطلب موږ ته ویډیو جوړه کوي، زموږ سپورټ کوي. کرکټر خو چې دا هغې لایف او د نورو خلکو لایف ډېر زیات فرق کوي. کرکټر چې دا د هغې ډېرې مختلف ژوند دي، هغه خپل خوب، خپل تمرین، د خپل د خوراک ساتل، خپل د فټنس، خپل ټول فوکس په کرکټ کې. نو چې کله دغه شیان شروع شول نو لوبغاړي ډېر زیات پازابه کېدل. همدغسې که زه خپل راز درته ووایم، کله چې دغه ګورنمنټ راغی دا نوی، نو هغه نه بعد چې کوم شپږیزې لوبې وسولې، شپږیزې نه بعد چې دا دیو زم
هغه کړم لکه پوینټ کړم نو هغه چې زه ډیر زیات پازابه کېدلم شپږیزې لوبې په نښه کړم نو بیا چې دا شپږیزې لوبې چې ما وکړې هغې نه بعد کرکټ بورډ کې ماته ایمیل راغی چې تاسو راسئ دلته نو زه هلته ورغلم زمونږ منیجر هغه وخت کې د شپږیزې ډاکټر نورعالم فریدو چې د قندوز نماینده او هغه په قندوز کې هم کرکټ ته ډېر خدمت کړی نو زمونږ د ټیم چې دا منیجر نو ما هغه ځان سره بوتو نو هلته یې ما نه یو څو پوښتنې وکړې د کرکټ په باره کې چې د شپږیزې باره کې ما ټول جوابونه ورکړل ما ته ویل تاسو بیرته لاړ شئ چې زه کله بیرته لاړلم نو بیا د فرست کلاس لوبډله اعلانېدله هغې نه مخکې فرست کلاس کې چې ما ریکارډ جوړ کړی ما 2-3 کاله چې د مسلسل ډومسټک ټاپ کا ما 2 نوي وکټې دي په فرست کلاس کې همدغسې زما 12-13 رنزه دي نو چې کله زه فرست کلاس کې وانه چولم زه ورته راغلم ما ورته چې زه ولې نه یم اچولی چې ستا انویسټیګیشن روان ده د ما څه شي انویسټیګیشن روان ده دغسې په لوبډله کې داسې یو کار شوی ده چې د هغه انویسټیګیشن وسي بیا به هغه نه بعد چې شک یې در باندې وکړ شک یې را باندې کړی که د کرکټ رولز ته یې واړوئ که ته په چا باندې شک وکړې لوبغاړي باندې ځکه موږ کرکټ کړی موږ کرکټ موږ ته هغه د کرکټ رولز پته ده نو 48 ساعته وخت لري چې تا په هغه باندې چې ثابت کړل ته کولی شي چې هغه ته هر سزا ورکړي ځکه چې ته یو میډیا ته بیا راولې هلته پرنس کانفرنس کې به چې د هغه سزا د هغه چې کوم جرم د هغه کړی هغه به دنیا ته ښیې چې دا جرم کړی دغه سزا ورته او بل یو کوډ دا هم ده که ته په چا شک وکړې هغه لوبه کولی شي تر څو هغه شک ثابت نه شي دا د انټي کرپشن یو کوډ ده ښه بالکل تاسو صحیح خبره وکړه همکار صاحب ما هم دغه ورته وویلې چې دې لوبه نه هم بیخي بند کړو ما ورته ویلې 48 ساعته وخت دی په رولز کې تاسو چې پیدا نه کړل بالکل تاسو خپل انویسټیګیشن وکړئ دا ستاسو یو خپله پالیسي به یې که هر څه شي نو دی بیا هم زه کرکټ ته پرې نه ښودم زما 14 میاشتې چې دا زما نیشنل ټیم کانټرکټ و هغه وخت هغې راپسې بند کړه نو د کرکټر خو چې همدغه فیلډ ده همدغه نه چې د هغه ته آمادن راځي همدغه نه چې د هغه خپل فامیل ساتي نو هغه شیان هغه کوم چې موږ ته یو زمینه برابره سوې وله هغه ټول دغه دیونه موږ له لاسه واخیستل کومه اقتصادي زمینه چې وه کومې پیسې چې تا ته د میچونو نه راتلې یا نورو شیانو نه هغه کرکټ یې در باندې بند کړ بالکل همکار صاحب هماغه کرکټ چې په موږ و دوی د کرکټ د بندېدو نه وروسته تا بیا کله کرکټ شروع کړو او دغه قضیه تر اوسه په موږ په مطبوعاتو کې مې تا په اړه ونه لیدله دوی درته څه وویلې چې بیرته د کرکټ شروع کړو څه وجه وه یو نیم کال یې زه بینډ کړی ولم چې کله یو نیم کال یې زه بینډ کړلم نه کېده ځکه چې دوی به ما ته ډېر زور ښوده زه به ورغلم وخت به یې نه راکړو چرمین ته به ورغلم ما اوسه پورې د چرمین او طاق هم نه وکتلی ما تاسو ته مخکې ویلي زموږ کار صرف کرکټ کول و افغانستان نمایندګي کول وه نو هغه نه کېده بیا د کور ودانې زه د هغه د اماراتو چې دا اسلامي جمهوریت اسلامي امارات چې د هغې یو زیرو نه اخلم هغې د کور ودانې هغه ته ما زنګ ووهو ځکه چې په کرکټ بورډ کې چې دا خلک هم انوالو دي هلته کار کوي خدمت کوي افغانستان ته نو کور یې د هغه ودانې هغه کرکټ بورډ ته زنګ و بیا چې زه لاړم په سبا باندې چې دا زما هغه څخه خلاص شو یعنې ډېر ختم ډېر ختم بغیر د کومې خبرې بغیر د کومې خبرې نو مزه چې راتلم ډېر او دا 14 میاشتې چې تېرې شوې په شک باندې دا څنګه شو نو بیا زه ورغلم بیا ما ورته ویلې زما چې کوم کانټرکټ تاسو بند کړی دا زما مدن ده په همدغه باندې زه خپل کور ساتم د باندې زما زندګي روانه ده نو هغې ویلې چې زمونږ کوډ آف کنډکټ کې چې دا نسته ده نو ما چې هغه ټول وکتل هغه کې دا رولز و چې ته یو لوبغاړی بینډ کړي د هغه چې کوم څه ورباندې ثابت نه سي هغه چې کوم هغه حق اخیستل شوی د هغه بیرته ورکول کېږي خو متاسفانه دوی ما ته رانه کړه هلته هم ظلم وکړو هغه نه بعد همکار صاحب محترم ما چې دا کې پي ایل لوبو ته د ایوبي کرکټ ګراوند کې چې دا یو کې پي ایل ټورنمنټ وسو چې هغه کې چې دا ماشاءالله ما ډېر ښه کم بیک وکړو نو ما کې خپله کانفیډنس بیرته راغی ما زه خپل کرکټ ته دوام ورکولی شم دغسې چې فرست کلاس لوبې ونه شولې زه بیا وانه چولم په فرست کلاس لوبو کې او ټارګټ کړی ولم دغسې سلیکټرانو ته به چې ورغلم هغه به راته ویلې چې ستا مشکل بره نه ده نو ما خو نه شخصي چا سره مشکل لره زما کرکټ سره مینه وه اوس هم مینه ده دلته هم زه کرکټ کوم دا د کرکټ زموږ فیلډ و نو بیا چې کله ما لسټې لوبې وکړې بیا یو دغسې ټورنمنټ یو زمینه برابره شوله امریکا ته چې هلته راغلم هلته بیا ما دا فیصله وکړه تر څو چې دغه کم ډله کرکټ بورډ ته راغلی دا د میرویس اشرف دی نو تر څو چې دا نه یې تلي زه دلته افغانستان ته نه راځم زه غواړم چې بس یو بل هیواد کې کرکټ یعنې اوس هم تا ته دا خوند درکوي چې که چېرته مشران مثلا هغوی به ضرور تغییر راولي ځکه دوی وخت هم پره ده او ډېری داسې لوبغاړی یو ته نه عثمان غني هم ویلي دي چې تر څو پورې دغه اداره وي زه لوبه نه کوم نو خامخا به څه مشکل وي
چې دومره ولې مثلا نور هلکان یا ته په خپله ځوانان غواړي چې د هیواد نه وځي چې په هغوی باندې د موږ ډېر مصارف شوي په کرکټ بورډ کې په دا تاسو په مثلا وحید باندې مثلا په زاید شیرزاد باندې مثلا په عثمان غني باندې مثلا په نورو لوبغاړو باندې ډېر داسې لوبغاړي دي همکار صاحب محترم ښه پوښتنه مو کړله چې هغه ما سره په تماس کې دي. ما ته همدا وایي چې یو زمینه برابره کړه چې زه هم خارج ته لاړ شم. یو لوبغاړی یم چې دا ایز ا کرکټر که زه ووایم هغه د خارج شوقي نه وي. لکه زه که اوس ځان درته وښیم ما ډېر سفر نه کړي د کرکټ. زه یو ښه ملکونو کې زه پاتې نه شولم ولې چې زما کرکټ سره مینه وه. ما غوښتل چې زه خپل کرکټ وکړم خو متاسفانه زه دې حال ته دې شي ته زه مجبوره کړم چې زه دا وطن پرېږدم. نو ډېر داسې ځوانان دي. زه بیا دغسې د جمهوریت اسلامي نه زه دغه هیله لرم د مشرانو نه کوم چې په دې کرکټ بورډ کې دي چې دا کومه ډله چې راغلې ده د کرکټ په تباهي پسې راخیستې ده دغه ځوانان دي دا ټول د افغانستان به نمایندګي کوي یو ورځ. دوی شخصي اوږدې پالي ولې داسې کوي؟ دوی سوشل میډیا کې چې کوم تاسو ته څه شی ښیي یعنې مطلب موږ دغه ټورنمنټ دوی خو وایي چې موږ ځوانان راوسته او مخکې چانس نه ورکېده دغه د ټول ځوانان موږ راوسته خو ځوانان خو چې دا هغه خو ځوانان بیچارهګان که یو پوسټ وکړي سبا بیا بینډ کړی. داسې یو ورځ داسې یو کار وشو چې زه کرکټ بورډ ته لاړم هلته زما میټینګ و زه لاړم یو دوه لوبغاړي خفه ناست وو. ما ولې خفه ناست یې هغې ماته ویل موږ پوسټ کړی ده او موږ دواړه یې بینډ کړي وو د ګریډ 2 نه. نو دا هغه ځوانان دي چې دا بیچارهګان په یو پوسټ باندې چې دا هغه بینډ کوي نو هغې به څه داسې یو شکایت وکړي. اصلا چې دا موږ ته پته ده هغه لوبغاړي چې دي اوس په افغانستان کې ډېرې ښې آینده لري. هغه څه ټیلنټ چې په افغانستان کې دغه په یو دنیا کې هم نشته. ما 14 کاله کرکټ وکړو په 14 کاله کرکټ کې به ما دومره تجربه وي چې زه یو لوبغاړی وپېژنم. نو دا هغه لوبغاړي دا ټول خرابېږي اوس ټول په همدې باندې دي چې څنګه موږ زمینه برابره کړو لاړ شو وتښتېږو بل هېواد ته په ډار دي ځکه بې کرکټه چې دا یو لوبغاړی یم چې دغه کار نشي کولی یو شی هم نشي کولی. دغه لوبغاړي تاسو سره هم تماس نیولی دی او د دې د بندېدلو وجه هغه څه وکړي دولت باید چې تر څو دغه لوبغاړي رانشي او تاسو هم خپله بېرته هېواد ته لاړ شئ؟ زما خو مخکې تاسو ته ویلي زما د دې نه ډېره غټه هیله ده چې دغه کومه ډله راغلې دا خلاصه کړي. انشاءالله زموږ افغانستان سره مینه ده د افغانستان خلکو سره مینه ده. موږ غواړو چې د افغانستان نمایندګي وکړو. موږ په پردي هېواد کې چې وکړو زموږ ټول فامیل کورنۍ هملته دي. دلته په پردي هېواد کې چې دا موږ مسافري کوو نو چې دغه ګورنمنټ لاړ شي انشاءالله اول زه واده کوم چې زه به راځم خپله د خپل افغانستان نه به چې دا زه خپل کرکټ کوم. نو دغه ځوانان چې دي دا اوس خرابېږي دي نو دغه اوس اداره چې لاړه شي دغه اداره چې لاړه شي انشاءالله کرکټ به پرمختګ هم وکړي او انشاءالله هغه ځوانان چې کم تلي لکه عثمان غني سو داسې وحید شفق سو داسې ضیاء ساخیل سو دا هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې د دې نومونه یادېدل په یو غټ یو ریسپیکټ ورته ورکول کېده. اوس هغه یو لوبغاړي تم نه ورکول کېږي. د چا چې معاش و معاش یې اخیستی د بیچارهګان دیاړي کوي. څوک غواړي چې بل هېواد ته لاړ شم مزدوري پسې. څوک غواړي چې کرکټ زمینه ماته نه برابرېږي. ټولو لوبغاړو نه لاره ورکه ده. مننه واسع نوري داسې خبرې دې وکړه چې واقعا زه د نور هم احساساتي کړم. ګرانو لیدونکو واسع نوري د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی چې هم د افغانستان لپاره ټیسټ سیالۍ ترسره کړې خبرې تاسې خپله واورېدې. دا خبرې نه موږ دته ورښولې دي او نه موږ دی مجبوره کړی چې راشه. د دې لړۍ هېڅ سیاست نه شته. تېره ورځ هم ما درته ویلي وو چې نه موږ په چا باندې داسې لاس ایښی نه موږ د چا نه تشویق کېږو نه موږ الحمدلله غواړو چې د افغانستان کرکټ ته څوک نقصان ورسوي او د دې دپاره مې ستاسو سره وعده کړې چې هغه څوک چې د دروغو هیروګانې ځانه جوړ کړي دي خوا او شا جعلي فیسبوک اکاونټونه چلوي د ځان صفتونه کوي په یو نوم په بل نوم باندې او مشرانو په سترګو کې خاورې ور اچولې دي چې شنه شنه باغونه ورته جوړ کړي په منځ کې هېڅ هم نشته چې دا هم لاسته راوړنه ده او نورې ډلې په مافیا او په دې شیانو باندې مشورې کړي دي د ځان د پاتې کېدو لپاره. دغه حقایق دي. نور حقایق به هم زه درته وړاندې کړم. د هغه لوبغاړو د زړه حال چې هغه را روان دي هغه لوبغاړي چې هغه اوس د ډار هلته څه نشي ویلی هغه لوبغاړي چې هغه راغلي دي هغه داسې استعدادونه دي چې تاسې یقین په خدای وکړئ چې د افغانستان نمایندګي کولی شي. نو زما بیا هم د موجوده مشرانو نه دا هیله ده چې د دوی غم وخوري او تکړه کسان راولي. موږ هیچا ته کمپین نه کوو. هر هغه کس
چې تکړه وي، کارونه یې کړي وي، یو کمیټۍ ورته جوړه شي ترڅو پورې دغه لوبغاړو مخه ونیول شي، ترڅو دوی خارج ته رانشي، ترڅو پورې د افغانستان کرکټ بیرته په سم لور روان شي. د دوی پاتې کېدل که هر څوک سپورټ کوي غلطه کوي، که هر څوک یې تر شا دي ډېر زیات به پې پښیمانه شي، ځکه چې دغه ځوانان به ټول خارج ته راسي. بیا خارج ماحول تاسو ته معلوم ده چې لږ خلاص ده، نو که دوی دلته هره ګناه کوي نو په هغې ګناه کې موږ او تاسې هم ورسره شریکېږو. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. اخیري کې که څه پیغام همکار صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې ستاسو ویډیو ما وکتله، کوم چې ستاسو د زړه درد و هغه ما کې دا جذبه پیدا کړه. ما په ژوند کې چې دا کله زه سوشل میډیا ته نه وم راغلی، خو زما په زړه کې هغه درد و. ما ویل چې هغه درد زه دا د کرکټ مینهوالو ته، دا د افغانستان چې کوم خلک کرکټ سره ډېره زیاته مینه لري هغې ته زه دا حقیقت ووایم. نو زما ډېره غټه هیله ده زموږ د مشرانو نه چې زر تر زره دغه کومه ډله چې راغلې ده دا د میرویس اشرف ده. دغه د میرویس اشرف په کپتانسي کې او د ما په کپتانسي کې کرکټ کړی، هم د دې مخامخ موږ دونه پرفارمنسونه کړي دي چې تاسو هغه په ګوګل کې هم کتلی شئ، پټېږي خو نه. نو هغه په باوجود هم چې دا په یو لوبغاړو باندې داسې سترګې پټوي، د لوبغاړو ژوند سره لوبې کوي، نو دا یو ډېر غټ زیاتی ده. دا د یو لوبغاړي د یو انسان د ژوند خبره ده. نو یو ډېره غټه هیله لرم د دیونه چې دا کم پالیټکس چې په د کرکټ کې روان دي دا زر تر زره ختم سي او یو ښه نوې ډله راسي کرکټ ته. دا کم لوبغاړي چې خارج کې دي دا دلته راسي انشاءالله، موږ به په خیر سره انشاءالله همداسې کېږي. مشران هم ویښ دي او تکړه دي او احساس لري او دغه لوبه نه غواړي چې نوره خرابه کړي او دغه ګیلې ټولې ورکې کړي. یو ورځ انشاءالله تاسو هم خپل هیواد ته راشي. والسلام، تر بیا مو په خدای سپارم او ډېره مننه.